په انډیا کې د پاکستان 14 یوټیوب چینلې د یوټیوب په پلیټ فارم باندې دا بند کړی شوې بین کړی شوې او دا کمې چینلې دي زه درته هغه وایم چې په هغې کې یو ډان نیوز دی، بل سما ټي وي دی، تاسو یې ښه پیژنئ. ډان نیوز دا د انګلیش یو چینل دی، ډان په نوم اخبار هم دی، او سما ټي وي د اردو چینل دی د خبرونو ARY نیوز. دغه رنګ جیو نیوز دی، بول نیوز دی، او د دې سره سونی نیوز، رفتار دا هم یو یوټیوب چینل دی او په دې باندې ډاکومنټري سټایل ویډیوګانې چې کومې دي نو هغه اپلوډ کیږي. پاکستانی چینل دی. د دې نه علاوه د صحافیانو چې کومې چینلې دي د ځینې خبریالانو چینلې پکې هم بین شوي دي. ارشاد بټي په نوم یو چینل دی، صحافي دی، د پاکستان تحریک انصاف خبرونه او نیوز ډیر زیات وایي. PTI سپورټر هم دی، د هغه دا چینل یې بند کړی دی. دغه رنګ آسما شیرازي د پاکستان د اردو براډکاسټینګ د میډیا یو ډیر ښه نوم دی، ښه خبریاله ده، د هغې چینل یې هم بند کړی دی. عمر چیمه دا هم یو صحافي دی، د هغه چینل یې بند کړی دی. د منیب فاروق چینل یې هم بند کړی دی. رضوان رضی دادا په نوم مشهور دی، د ده چینل یې هم بند کړی دی. شعیب اختر د پاکستان یو کرکټر دی، د هغه چینل یې هم بند کړی دی. پاکستان ایکسپیرینس په نوم باندې یو پودکاسټ چینل دی، شهزاد غیاث نومي ځوان دی، دغه دا چینل اپریټ کوي او سپیشلی په دې باندې هغه زیاتره د پودکاسټ ویډیوز اپلوډ کوي. دا چینل یې پکې هم بین کړی دی. او دغه رنګ عزیر کرکټ په نوم بل یو چینل دی، دا هم د کرکټ ریلیټډ خبرونه شیر کوي، دا یې هم بند کړی دی. د انډین اتھارټي او د انډیا چې کوم اعلی حکام دي د هغې دا بیان دی چې دا چینل یې مونږ ځکه بین کړی چې دا د انډیا د نیشنل سیکیورټي د انډیا چې کومه په اړه باندې چې کوم تحفظ دی یا د انډیا چې کومه سیکیورټي ده د هغې پر ضد باندې پروپیګنډا کوي او د انډیا د حکومت پر ضد باندې پروپیګنډا کوي. په دې وجه باندې مونږ دا چینل یې بین کړی. دا د هغوی کلیم دی، خو د دې پر شا باندې اوس ځینې چینلې به داسې وي، ضرور به وي چې ځکه چې ظاهره خبره ده هر یو چینل او خاص کر هره میډیا د خپل ملک د مفاداتو دپاره کار کوي. څنګه چې د انډیا میډیا ته ګودي میډیا ویل کیږي او د انډیا د سیاستدانانو په اشارو باندې چلیږي، دغه رنګ د پاکستان میډیا هم د پاکستان د حکومت په کنټرول کې ده. او په دې وخت کې دا خبره ښکاره خبره ده چې د پاکستان د ډیفنس لپاره، د دفاع لپاره، د پاکستان د ګورنمنت د دفاع لپاره ضرور هغه پروپیګنډا د انډیا پر ضد پروپیګټ کوي. انډیا په دې وخت کې ډیره غوسه ده، سپیشلی د نریندر مودي حکومت. مودي په خپله ډیر زیات غوسه دی او هغه د پاکستان باندې د قار او د غوسې د سړولو دپاره کله څه کوي او کله څه کوي. اوس یې دا کار وکړو، دغه 14 چینل یې بین کړي. ستاسو په دې اړه باندې خپل فیډبیک سره ضرور مونږ ته کمنټس وکړئ، لایکس ورکړئ او زمونږ دا ویډیو هم مخې ته شیر کړئ. چینل در سره نوی دی خامخا یې سبسکرایب کړئ او مونږ سپورټ کړئ. ډیره مننه.